علمك. دا ګوته خو مونږ چې اشاره به کوي خو دا ګوته به نیسي څنګه؟ قبض الاصابع دا ګوتې چې رابندې دې سره به څه کوي؟ حدیثونو کې د دې زه به مختصر ذکر کوم. حدیثونو کې دې درې طریقې راغلي دي. حدیثونو کې دې څو طریقې راغلي دي؟ درې. هسې راته یاد دي؟ ته وایه مه ویې که. اخره کې لږ خطا شو. اخره کې لږ خطا شو. نه دي صحیح دی. ویې که. په دې درېیمه او درېیمه کې څه فرق و؟ نه 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 اوس راځو ولګوره. بعض علما دا څلور طریقې ذکر کوي، بعضې درې ذکر کوي. مشهور درې دي. هغه اول به مشهور ذکر کړو. حدیث ته امام ابو داود امام نسائی راوړی چې رسول وسلم به ترې ګول دایره جوړوله او هغه داسې کېږي چې دا دوه ګوتې دا وړه ګوته او دې ته وزیرۍ ګوته وایي. دا وزیره ده. د څه وزیره. دا دوه ګوتې وبندې کړي. دې ته منځنۍ ګوته وایي. د ګوتو نومونه چې درته یاد دي بیا به مسله پوه شي. دا منځنۍ ده. دا د شهادت ګوته ده. دې ته غټه ګوته وایي. موږ پښتنو دپاره ده. داسې څوک یې عربۍ ګوته ده. عربۍ ګوته غټه ګوته وایي. عربۍ کې د ټول نومونه د دې خپل نومونه دي. السبابه والابهام والوسطى دا ول دا نومونه. دا وړه ګوته او دا کم پسې وزیره دا به رابندې کړي. بیا به دا غټه ګوته او دا منځنۍ ګوته د دې نه به دایره جوړه کړي. دا طریقه اکثر خلک استعمالوي او اسانه ده. او دا ګوته به ولاړئ نو داسې شوه. ښکاري ته که نه؟ دا یو حدیث کې راغلی. امام ابو داود امام نسائی راوړي. دویم کې دي صحیح مسلم کې حدیث ته قبض الاصابع. دا ټولې ګوتې رابندول او دا مسانه طریقه حدیث دی. دا درې ګوتې به رابندې کې وړه وزیره منځنۍ داسې دې رابندې کړې. غټه به رابندې کړې دا یو به دې نیولې داسې. دا مسانه طریقه ده. درېیمه طریقه دا ده او دا په صحیح مسلم کې شته دا حدیث چې دا ګوته رابندې به درې وړه کې. دا درې وړه ګوتې بندې شوې او د غټې ګوتې دا سر چې دی دا به داسې وړه کې. د دې منځنۍ ګوتې په ویښ دننه دا طریقه. د دین علماو څلورمه طریقه ذکر کړې. بعضې روایتونه به هغوی داسې پوه شوي چې دا داسې ده. داسې نو دې کې او دې کې دومره فرق نشته. او مشهورې طریقې هغه دغه درې دي. دا پوه شوي که نه؟ او بله ورسره که څلورمه کې نو هغه بیا دا د دې معلومات به کم کس ډېر کوي. دا جواب دی. دې کې شک نشته. خو زه یو جواب غواړم چې دې سره دایم جواب دی. خو دا دایم جواب دی. خو دا نه غواړم. نه ستاسو د ټولو جوابونه په سر سترګو صحیح دي. د ټولې صحیح دي. دا تپوس به هغه سړی کوي چې هغه ګوته د اول نه د اخره پورې اوچتې نیولي. اشهد ان لا اله الا الله چې اوچتې هغه یو دغه دی ضرورت شته دغه ته. نو ځکه دا ورسره یاده کړي چې دې تپوس به دغه کس کوي چې کوم د اشاره د اول نه اخره پورې. یو دا مسله ورسره یاده کړي چې دا په دواړه قاعدو کې ګوره ښه دواړه قاعدې کومې وي دي؟ لنډه او اخرنۍ. اگر که بعض علماء دا ویلي وي دوه سجدو منځ کې به هم کوي خو د هغوی دا قول مرجوح دی. که چا دوه سجدو منځ کې ګوته اوچته کړه ګناهګاري وي نه
مونږ کې کمی نه راځي. خو دلایلو کې چې سړی وګوري نو دغه علماو دا قول مرجوح کاري، راجح دا دی او ډېر قوي هغه دا چې د دوو سجدو په منځ کې دا ګوت لاس په دقه شان دی. بس اشاره کول په ګوتې سره دا په څه کې دي؟ لنډه قاعده او اخرنۍ قاعده. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی. دا اوس د درودو مسله بیانوي. عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. عبد الرحمن ابن ابي ليلى وی لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه. ما سره كعب بن عجرة ملاو شو، دا صحابي دی. او دا صحابي دی هغه سر کې چې احرام په دوران کې سپږې شوي او ډېرې تنګ کړی و، رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دا ویښته دې لرې کړه او فدیه ورکړه. هغه دا صحابي دی. نو عبدالرحمن وی دی کعب ما ته وی چې الا اهدي لك هدیه، تحفه در نه کړم. ورته یې ولې د هغوی تحفې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه او د قرآن آیتونه. لکه نن سبا ته چاته ووایي چې راشه تحفه درله درکړه او قرآن ولې ورکړي. ما ته وایي چې راشه، هغه ما ته وایي چې راشه تحفه وایه او قرآن یې راکړه. دې نه ګټه تحفې شته. زه تا ته اواز وکړم چې پلانې راشه تحفه درله درکړم او د دین یو مسله ته وایه. دا ټوله دنیا چې راجمع کړي د دې تحفې قیمت نشي ورکولی. د هغوی دا تحفې فایده هر طرف ته ده. دا داسې تحفه ده چې دغه تحفه ورکړه، تحفه چې چاله ورکړي څه پې میلاوي؟ اجر پې میلاوي. اجر خو دله الله ورکړي، تحفې ورکړه. هغه بل سړی په دې تحفې سره الله ته نږدې شو. خیال هم دی که نه؟ اجر هغه ته هم میلاو شو. او څو پورې چې هغه په دې مسله روان دی د پسې همیشه اجر روان دی. تحفې خلک داسې ورکوي. هغه ته یې ولې نه راکړه؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو موږ ناسو ټول. وی موږ ورته ووایي چې یا رسول الله ای د الله پیغمبره قد علمنا كيف نسلم عليك. د دې خو موږ ته پته ولګېده چې په تا به سلام څنګه اچوو. دا طریقه خو موږ ته ښویې شوې. فکیف نصلي عليك، خو په تا به درود څنګه ووایو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم د درود طریقه وښو. دلته یو مسله دا یاده کړئ. ګوره اذکار نه دي کوم چې شریعت کې راغلي دا توقیفي دي، کې د ځان نه ګوتې نشي وهلی. څه دلیل دی؟ هغوی تپوس وکړو درود به څنګه وایو؟ درود به څنګه وایو؟ نو مانځه کې مسله را مانځه کې به هغه درود وایي چې کوم ثابت دي. او درود په ډیرو طریقو سره په مانځه کې په تحیت کې ثابت دي. ما په رحیق الازهار کتاب کې راجمع کړي دي او وضاحت هم شوی. که شوق مي هغه به ورسره ووایو. دلته موږ ټولې طریقې نه ذکر کوو، دلته صرف یو ذکر شوی. درود ابراهیمي مشهوره طریقه د حدیث کې ده. مانځه نه بهر چې کله درود وي دا مثلا هم هلته ذکر کړی. نو هم غوره دا دي چې ته هغه درود وې چې کوم حدیث کې راغلي. خو که ته د دې نه علاوه نور وې او بلې طریقې وې هم روا دي، خو شرط پکې دا دی چې شرکیه الفاظ او غلو به پکې نه وي. شرکیه الفاظ به پکې نه وي، غلو به پکې نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم ته درود طریقه وښوه. فکیف نصلي. الصلاة په عربي کې دعا ته وایي. اصل کې صلات په عربي کې څه ته وایي؟ دعا ته. او په شریعت کې څه ته وایي؟ په شریعت کې مونځ ته وایي. دلته ته مراد دغه مونځ نه دی چې په تا به څنګه مونځ کوو. اوس یو سړی نه پوهېږي، ګوره علم ورسره نه وي او کتاب ورسره پروت دی. وایي صحابه کرام وایي چې فکیف نصلي علیک، نو موږ به څنګه په تا باندې د جنازې مونځ کوو. دلته کوم ځای کې جنازې مونځ ویلي نه چې فکیف نصلي علیک. علیک خو معنی په تا باندې، نصلي مونځ، نو څنګه به مونځ کوو په تا باندې. نو د مونځ دلته په کوم اعتبار سره چې ویلی شوی هغه لغوي اعتبار دی. عربي ژبه کې الصلات مطلب دی دعا. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود موږ به څنګه وایو؟ نو یقولو، تاسو وایئ، امر یې پې کړی.
ځکه بعض علما ویلي درود ویل واجب دی وی امر پرې راغلی دی او بعض ویلي سنت دی احتیاطي قول دا دی چې درود پاتې نه شي تانه که ډېره دي هم تادي که نه که ډېره تادي دي نو مختصر درود وایه هغې دپاره رحیق الاظهار ته واپس شي هلته ما مختصر به کې ذکر کړي که یو سړی داسې ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا على إبراهيم إنك حميد مجيد درودي وي کوي نه ها وي کم سے کم واجب دا ادا کړو د علماء به ګور اختلاف دی یو قول دی سنت دی بل دی واجب دی اوس کم چې وته سنت وي چې دی او کو اجر دی ډیر شو کم چې وته واجب وي چې دی ونه کړو موږ دی نیمګړی نو دومره ټیم پیزي نه او درود دی او اجر او فضایل زی په زی موږ بیان کړي نو څنګه به وایي قولو داسې وایي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ګوره د زمونږ د طرف نه درود پر رسول الله وسلم باندې څه دي هغه دا دي چې موږ د رسول الله وسلم دپاره د رحمت دعا وغواړو چې الله وله رحمت ډېر ورکړي عزت وله ډېر ورکړي اکرام یې وکړي ملائکو د طرف نه هم داسې ده خو دلته خو الله ته وایي چې یا الله ته پرې درود ووایه نو درود د الله د طرف نه دې څه معنی ده موږ ذکر کړی چې د دې بنده صفتو کې بره په اسمانونو کې دې ته وایي الثناء من عند الله وعلى آل محمد او په آل د محمد باندې آل نه مراد څوک دي موږ دې تفصیل ذکر کړو صرف اهل بیت دي هغه مؤمنان چې تابعدار دي بعض علما ویلي آل کې صرف اهل بیت راځي بعض ویلي آل نه مراد تابعدار هم کېدی شي نو موږ موقع ته ګورو کله دا یو ترجمه مناسبي کله دا بله مناسب دلته کېدی شي مناسب ده چې آل کې د رسول وسلم کور والا خو به کې رالو هغه خپلوان چې مسلمانان دي کافران نه د رسول وسلم کوم خپلوان چې مسلمانان کې کافر به کوي بیا خو ته په ابولهب باندې درود وایي په ابوجهل هم وایي مسلمانان او په هغوی صدقه حرامه ده د هغه په خاندان کې او بیبیانې د هغه بچي د هغه دا ټول پکې رالو ورسره د رسول وسلم تابعدار مؤمنان او په دې دلیل سره چې آل تابعدار ورته وایي الله وایي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ورننه باسي آل د فرعون سخت عذاب ته آل د فرعون څه مطلب دی تابعدار د فرعون هغه سخت عذاب كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا مشهورة طريقة إن شاء الله روان درس كبا وضاحت كودري وبارك على محمد أو باقي ألفاظه أو کمی مسلې چې دې سره تعلق ساتي او بیا د درودو نه بعد دعاګانې به کمې وې کمه به نه وې بیا د سلام ګرځولو مسله الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد